زما د ټول عمر ارمانه ته به کله راځې زما د ټول عمر ارمانه ته به کله راځې یې مرور په څه جانانه ته به کله راځې او ستا محبت کې لیونی شومه جهان مې هیر دی ستا محبت کې لیونی شومه جهان مې هیر دی شلوم ګریوان له خپله ځانه ته به کله راځې او ستا د دروغو په وادو مې نور ادبار نشته دی ستا د دروغو په وادو مې نور ادبار نشته دی جانې به لاړ شي له جهانه ته به کله راځې سلامونه نیکې هیلې او ډېر احترامات ملګرو سمره پرېږدی یم امید دی چې ټول به روغ جوړ وی او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلی پروګرام دی د انګازي ټي وي ادبي سیرې او په ادبي سیرې کې راسره ډېر محترم ډېر قدردان د چرسدې سردریاب د سیمې جان محمد جانی صاحب ناستی کوي د سره به د په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې خبرې اترې کوو نو راځئ چې د ټولو نه مخکې په خپل پروګرام ادبي سیرې کې جان محمد جانی صاحب ته په خیرالي او ستړي مشي ووایو د ټولو نه مخکې جان محمد جانی صاحب ته په خپل پروګرام ادبي سیرې کې په خیرالي او ستړي مشي وایم مهرباني جی ستړي مشي په خیرالي د انګازي ټي وي د پروفیسر صاحب د قیس لاله زه ستاسو د ټول ټیم یو جهان مننه کوم ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دونه د لرې نه مال رالی او زما د ماتو ګوډو پسې خبرو پسې رالی زه ستاسو جهان مننه کوم جی ډېره مننه جانی صاحب ژوند څنګه روان دی څنګه تیریږي الحمدلله ژوند خو ډېر ښکلي تیریږي او ډېر ښه تیریږي او بس روان دی هلې ځلې د دنیا او د دنیا یو ډېر رسناک څیز دی هر یو سړی په دې کې دی چېرې زه دې ډېره کم خو چام ډېره نه کړه 19 ده او 19 به پاتې ډېر ښه جانی صاحب د شعر شاعري آغاز مو د کم سن نه وکړلو یاره د شعر شاعري آغاز خو مې د هغه سن نه کړی چې زه تقریبا د یو 20 سال عمر کې وم پلارم زمیندار و موږ په خپله زمینداري کوله نو په هغه وخت کې دا ما په ډېرو مرکو کې ویلي دي ما واحد یو رحمان بابا پیژانده زمونږ د تره یو زوی چې هغه به کتابونه کتل او یو شمس الزمان شمس صاحب و نو چې هغوی به دا شعرونه وی نو زه ماریان شوم چې یار دا څنګه سړی دی بیا هغه څیز زما د ذهن ته به راته زه به لاس چرته ناست وم پټي ته به لاړم ګیاله به لاړم خدا دې ملګرو ته معلومه چې زه بې تعلیم یم ما به مصره لیکله کله به مې شعر ولیکه خو د هغې په سمون به نه پوهېدم بیا چې به مې هغه اورېدل هغه ماله ډېر زیات خوند راکړو نو دا 20 سال عمر کې هم زه جي چې دا څیز موږ ته را منتقل شوی دی ډېر ښه جانی صاحب په کوم صنف هم زیات لیک کړی یاره سر جي ما خو غزل مې خوښ هم دی په غزل مې لیکل کړي دي په سندره مې لیکل کړي دي په نظم مې لیکل کړي دي په افسانه مې لیکل کړي دي په ټپیزه مې لیکل کړي دي ټپې خو که زه راته ووایم چې زما څلور کیسټې ګلوکارانو نشر کړي جوابي نو ټپه خو بس زما هغه یو فطرت و ټپه خو زما ډېره زیاته خوښه ده په ټپه مې کړي دي یاره زه به داسې څه ووایم یو په چاربیته مې نه دي کړي جي چاربیته نشم کولی او جواب که دا راته ووایې چې د کومو ادبي غونډو سره تګ راتګ کوي او په باقاعده طور ورله ته ځې راځي یاره جي په ما د الله ډېر لوی احسان دی قیس لاله ما په ړومبي ځل ولیدو پروفیسر صاحب ما په ړومبي ځل ولیدو په خیبر پښتونخوا کې چې څنګه نوموړي شاعران دي لکه د قیس لاله که زه ته نومونه علم نو ساره پورې دا نومونه هم نه ختمېږي الحمدلله دا زما د دیرې ته او ما له راځي زما نوم یې اورېدلی دی او ما له راځي زه خپل ځاني لږ بیمار یم د هغې نو زه مشاعرو پسې نه ګرځم زیاته پېژندګلي خپله نه کوم جانی صاحب څو کتاب هم تر اوسه پورې چاپي او چې کوم هم چاپ دي یا ناچاپ دي لږ نومونه یې واخله سر جي په 2010 کې ګیلې کتاب زما چاپ دی چې په مارکیټ کې اوس د سره نشته په 2014 کې زما ما زړه چاپ دی چې هغه د چا خبره د دارو دپاره هم نه پیدا کېږي ډېر ښه او په 2020 کې بې له تا نیمګړی ښکارم دا کتاب چاپ دی او انشاءالله العزیز چې ژوندي یو نو زمونږ ملګري داسې وایي چې د پښتو د ژبې به موږ خدمت کوو نو زما د هغه ملګرو په نیت دی چې د پښتو
د ژبې به من خدمت کوو پښتو به په ځان کې نه راولو خو د پښتو د ژبې به خدمت کوو زما یو ډېر ایغې نیغې خبرې ډېر ښه پښتو په ځان کې نه راولو خو د پښتو د ژبې خدمت به داسې کوو لکه د مور پلار به شانتي جان محمد جانې صاحب سوال خو ماته په اول کې پکار و خو بهرحال دا راته ووایه چې په اول کې مو اصلاح د چا نه واغسته کوم ادبي استاذ دی سرجي که زه راته ووایم چې زما ډو ادبي استازونه ولې دا شاعري چې دا برای راست د الله د اړخه راځي او دا د الله شاګرد شاعر ټیک ده ټیک شوه ما به لیکلي مصرۍ ما نشوي لیکلی ما ټیپ ځان لا اغوښتې او په هغې کې به مې ریکارډ کولی بیا مې کور والې تعلیم یافته هغې به لیکل زما یو کیسټ نهار الیو لیاس کړی بیا دویم نهار الیو شهنشاه باچا کړی دریم مې نهار الیو شاهزیب کړی او څلورم کیسټ چې کوم دی زما نهار علي او بل یو کس کړی د هغه نوم ما نوسیر دی نو بیا ډېرو ملګرو به ماته وایي چې هلته غزل ولې نه لیکې نو بیا به زه خلکو سره کېناستم تعلیم یافته خلکو سره خو شاعرانو سره ټیم نی چې به کېناستم ما ته به یار سته بې تعلیمه مې و غزل لیکل خو مړه هغې زما په ذهن یو بوج جوړ کړ چې ولې ته دې غزل لیکې او زه دې نه لیکم ته بیا وې او زه بیا نه ویم هغې زما په ذهن دونه بوج کړ چې ما په ګیلو کتاب باندې شروع کړه نوی جان راهي دی د اتمانزو چې هغه مې پکې بیا اصلاح وکړه چې هغه چاپ شو ما چې وایي د دې نه ډېر ښه خوند کم دی مخکتنې دا بیله خوشحالي ده دا چې کتاب د چاپ شو مبارکي بیله خوشحالي لکه سړي چې شل کاله پس بچي وشي دا خو هم زما بچي دي بیا دونه تیز شوم چې په 14 کې مې ما زړه کتاب راغی په ټي وي پاکستان کې زما یو غزل یو ګلوکار ویلو بیا ټي وي پاکستان وغوښتم بیا چې هغې باندې ایوارډونه ما سرکاري واخیستل ما سره د مشاعرو او د شاعرانو سنتونه نشته ما سره ټول د ګورنمنټ پاکستان سنتونه دي په کور کې لګېدلي چې سنتونو ته ما وکتل د هغې نه زیات تیز شوم چې دریم کتاب په 20 کې راغی جي دغه دی چې بس اوس لګیا یو هلې ځلې کوو که چېرته پکې چپه کمه زیاته شي نو بیا د قیس له راغونتې سړی رانیسو د پروفیسر صاحب په شانتې سړی رانیسو بل داسې یو استاد رانیسو چې ګوره زه شاګرد یم زه استاز نه یم په دې څیز مې پوه کا ما د یو ورځې په غزل کې معمه ټکې راغی غزل ما برابر که معمه ما له نه راتله چې معمه څه شیز دی ما یو ملګري ته ټلیفون وکړ شاعر و مې یاره په ما یو سړي سوال وکړ چې دا معمه څه ته وایي وایم زه خو بې تعلیم یم ما ته وایي مړه وی کتابونه یې درې چاپ دی په معمه نه پوهېږي مې دا څه ته وایي نه حل کېدونکې مسلې ته ستا مینه معمه شوه داسې یو ټکې نو دغه شیز دی جنو جان محمد جانې صاحب ډېرې ښکلې خبرې دې وکړلې مهرباني سر که دا راته ووایې چې د کوم شاعر نه متاثره یې هر سړی د یو شاعر نه یو پیر یو مرید یو خامخا یو غني نو ته څوک داسې شاعر نه متاثره یې یاره جي چې زما نه په عمر کې زیات دي دا ټول زما استادان دي زه د ټولو نه متاثره یم د هر سړي خپل خیال دی تر چا په خیال تنقید نشه کولی چې نه دی ټیک نه دی او دی ټیک دی نه چې زما نه په عمر کې زیات دي زه د هغې نه متاثر یم او زما استادان دي زه د هغې بچی یم زه د هغې شاګرد یم ټول مینوال وې تا غزل انتظار کوي جان محمد جانې صاحب نو څنګه د خوښه څه به ورته ډالې کوې یاره زه خبرې به هم روانې وي خو غزل به هم قیس لالا ته پروفیسر صاحب ته به غزل ډالې کم خو معذرت به ترې غواړم ولې چې زه خو انګوټه چاپ یم وایي دا نه چې چپ یم ما له څه نه راځي دا نه چې چپ یم ما له څه نه راځي تا ته دعا زما په خوله نه راځي ډېر ښه او د کومې ورځې نه چې ته تلې د کومې ورځې نه د کومې ورځې نه چې ته تلې دلته میرګاټو له واړه نه راځي ډېر ښکلی او راته یې وی نوره به نه جاړمه راته ویل نوره به نه جاړمه زما بوخکو کې رانجه نه راځي ډېر ښه ډېر او بې وفایي زه هم کولی شمه بې وفایي زه هم کولی شمه خو دغه چل د تا نه ښه نه راځي ډېر ښه ډېر ښکلی شعر دی او هلته کې هېڅ نه وي د مینې سامان هلته کې هېڅ نه وي د مینې سامان د چا د زړه په کور چې غله نه راځي ډېر ښکلی نو جانیه دا زه څنګه ومنمه چې په کمزوري زه اوبه نه راځي بیا وایه جي اخري جانیه دا زه څنګه ومنمه چې په کمزوري زه اوبه نه راځي ډېر ښکلی
جانې صاحب یو کلام به بل هم درنه اورو ځکه چې په یو به ګزاره مینوال ونه کړي نو څنګه خو یو بل کلام هم ورته ډالې بالکل دا چې زما ستاسو د چینل کم مینوال دي کم کتونکي دي نو قیس لالا ته او پروفیسر صاحب ته خو ځکه نه ډالۍ کوم چې وایي به چې دی دې ته ډالۍ دا هغې ته ډالۍ شو ارشاد غزل لیجي چې جانان سلګۍ وخت یو ساه نه اخلي جانان سلګۍ وخت یو ساه نه اخلي بنګړي د ځانه ماتوي تاوان زمانه اخلي ډېر ښکلی بیا وایي شعر جانان سلګۍ وخت یو ساه نه اخلي بنګړي د ځانه ماتوي تاوان زمانه اخلي او شوه خپنیولې او بیا شاته ګوري شوه خپنیولې بیا شاته ګوري ساس یې اوښکې رخصت ما نه علي او خلک لګیا دي هزارونه اخلي خلک لګیا دي هزارونه اخلي څوک هم د چا د زړه دوا نه اخلي ډېر ښکلی بیا وایه جي شعر خلک لګیا دي هزارونه اخلي خلک لګیا دي هزارونه اخلي څوک هم د چا د زړه دوا نه اخلي ډېر ښه او بل شعر دی پکې جي چې زما په حال باندې حیران پاتې شو زما په حال باندې حیران پاتې شو اوس سیره نه مولا نه اخلي ډېر ښه جي بیا وایه شعر زما په حال باندې حیران پاتې شو اوس سرسایره نه مولا نه اخلي او زه جان محمد د راتلو په تمه زه جان محمد یې د راتلو په تمه د وفا نوم ابې وفا نه اخلي ډېر ښکلی ډېر ښکلی جان محمد جانې صاحب تر دې دمه به ستاسو کلمونه کومو ګلوکارانو ویلي یاره جي یو 35 ګلوکارانو ویلي دي خو زه یو داسې بې پروا سړی یم چې په ریډیو باندې کله نشر شي نو ما ته پته ولګي د خیال محمد صاحب زامن ویلي دي او دلراج ویلي دي خالق شاه سحر ویلي دي د ټي وي باندې یو غټ غونتې سړی راځي په خیبر شوکت محمود ویلي دي الله دې وله صحت ورکړي که ژوندی وي د ثوابې هغه وږمه نومې دي که څه نومې دي وږمې ویلي دي د دې عثمانزو یو ګلوکار دی هغه ویلي دي یاره جی مختلف ډېر نامي چې او ما نه راځي که نه خو غالبا چې ما یو 35 غزلې ګلوکارانو ویلي دي یو نوموړي ګلوکارانو ویلي دي سر جان محمد جانې صاحب په اخري کې د دې وخت پښتنو شاعرانو ته او زمونږ د انګازي ټي وي چې کوم مینوال دي هغې له څه اخري پیغام ورکول غواړي د اوسني کل شاعرانو له خو به زه دا پیغام ورکم چې بچې ښه لیکل درانه لیکل مقصدي لیکل دا یو پیغام دی چې دوی دغه لیکي بل ستاسو چینل چې څونه ګوري څونه ملګري نو هغې ته زه دا اپیل کوم چې دا سبسکرایب کړئ ډېر ښه چینل دی زه ګورم ډېر ښه شاعران پکې تاسو په دې سکرین د خلکو ته مخامخ کوئ کم زمونږ وروڼه چې په بار ملکونو کې دي هغې چې کم بچي کمې میندې کمې خویندې کم بوډاګان کم وروڼه که په دوبۍ کې دي که هغه په سعودي کې دي که هغه په امریکا کې دي که هغه په انګلینډ کې دي که هغه په جرمني کې دي او زما د دې پښتنې خاورې پیداوار دی د خیبر پښتونخوا نو هغې ته زه دا پیغام ورکوم چې بچیانو د نر سړي دا کار دی چې دی به رزق ګټي او په خلکو به خوري دوی د په حاشي نه کوي کور کې د زماغه مور ته وګوري کور کې د زماغه بچی ته وګوري کور کې د زماغه خور ته وګوري زما د خور په ډېر ارمانونه چې رور مې په دوبۍ کې دی رور مې په سعودي کې دی زما غروندار بوي چې زما خاوند په سعودي کې دی نو چې کم از کم د دغې سیزون نه دوی ځان را کنټرول کي په دې خو هغه سخته حسم ده او دوی په ځان نوره سخت هم تېره کي د کم معیار د کمو پیسو روټۍ وخوري خو چې دوی په کم مقصد تللی دي چې په هغې میشن کې کامیاب راشي او واپس د پاکستان نه هغې ملکونو ته مزدورۍ لاړ نشي دغې ته دغه پیغام دی ډېر ګټور پیغام جان محمد جانی صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه مهرباني سر قدرمن شي جي السلام علیکم مینوالو د نن پروګرام ادبي سیرې چې د ډېر محترم جان محمد جانی صاحب په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې مشتمل و
ان شاء الله که جون وفا وکړه د یوې بلې ادبي سیرې سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو کولی شئ چې زمونږ انګازي ټي وي په یوټیوب هم سبسکرایب کړئ او د فیسبوک د لارې هم لایک کړئ. خپل کوربه عابد سمرله د ډیر محترم جان محمد جانی صاحب سره ورکړئ رخصت. په دې دعا سره چرته چې اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.